ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو آسان عمل درخېما چې کله سحر په ټایم کې تاسو دا عمل وکړئ کنه نو تر ماښامه پورې به تاسو ته 90000 فرشتې دعاګانې کوي او که سحر نه تر ماښامه پورې تاسو وفات شوي کنه نو الله رب العزت په تاسو ته د شهید درجه در نصیب کړي او ماښام مونځ نه پس چې تاسو دا آسان عمل وکړئ کنه نو تر سحره پورې به 90000 فرشتې تاسو ته دعاګانې کوي او که ماښام نه تر سحره پورې تاسو ته مرګ رالو کنه وفات شوي نو د شهید درجه به الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي نو دا فضیلت چې ده دا ګوره زه نه وایم خام دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فضیلت بیان کړی دی حدیث شریف کې راځي حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم انسان چې سحر په ټایم کې درې پیری دی وای اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا درې ځل وای او ورپسې د سورۃ الحشر اخیری آیاتونه درې دا یو پیرا وای نو 90000 فرشتي وای الله رب العزت مقرر کی او تر ماښام پورې د دغه انسان د پاره د مغفرت دعاګانې کوي او که ماښام مونځ نه پس چا عمده عمل وکړو یعنې درې پیرې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم د درې ځل ووایي او یو ځلې د سورۃ الحشر اخري درې آیاتونه وویلي نو تر سهاره پورې به تاسو ته 90000 فرشتې بیا د مغفرت دعاګانې کوي او که تر سهاره پورې بیا تاسو ته مرګ رالو الله تعالی به د شهادت درجه در نصیب کړي سورۃ الحشر اخري درې آیاتونه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم زموږ عزت مندو ډیر اوچت فضیلت والا عمل دی آسان عمل دی یو منټ په صرف ستاسو لګي او څونه اوچت مقام او مرتبه به الله تعالی در نصیب کوي نو ټولو ته گزارش دی چې دا تاسو په خپل هم شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا عمل زده کړي دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت خوشاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم